بیا هم دوستان تاسو ښه راغلاست وایم. نړۍ مننه چې د دې خپرونې سره یاست. هیله لرم چې خپرونه تر دې دمه ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ملتیا مو غواړم تر پای وپورې. د خپرونې په دې برخه کې هم درون میلمه لرو. بله، مهمان عزیزی با ما هست که هم از راه دور آمده، هم افتخار افغانستان هست و دستاوردهای خیلی خوبی هم داره در قسمت ورزش. به خاطر از که باید قدر تمام جوانهای ما رو بدانیم، مخصوصا ورزشکاران عزیزی که در پارالمپیک هستن که با تمام مشکلات، با تمام سختی‌هایی که در پیش رویشان هست، مخصوصا در افغانستان که نسبت به دیگر کشورها مقدر امکانات برشان فراهم نیست، اما باز هم ورزش میکنن، افتخار آور میباشن برای کشور عزیزشان افغانستان. آقای ولی محمد نوری ورزشکار رشته دوش با ما هستن و بسیار خوش آمدین. صبحتان بخیر، دیر خلق است. خیر شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. دستر واکمن خدای جل جلاله په نامه. سلام تاسو ته، سلام تاسو د تلویزیون ټول کارکونکو ته او تاسو د تلویزیون د طریقه یو خاص سلام د ګران افغانستان غیرتي ولس ته او یو خاص سلام همدارنګه د افغانستان دفاعي او د امنیتي ځواکونو ته. ولی محمد نوري یم د افغانستان او د برتانیې د ملي د ټیم د ځغاستې لوبغاړی ماشاءالله او مقیم په لندن کې. ډېر زیاته مننه نوري صاحب چې راغلې خپرونې ته. شفا دې هم وي، دا چې ناروغ هم وي، په دې حالت کې دې هم زموږ بلنه ومنله او راغلې خپرونې ته. نوري صاحب څومره وخت کېږي چې تاسو ورزش کوئ؟ زما خو د ورزش ډېر وخت شو. مخکې له دې چې زه ټپي شم زه د سوک وهنې لوبغاړی ولم. په څه کومه پېښه کې تاسو ټپي شوئ؟ زه له نن 9 کاله مخکې په جنوبي ولایتونو کې زما دنده وله. د دندې پر مهال باندې زه ډېر سخت ټپي شوم د بمي چاودنې له امله، نو چې په نتیجه کې زما دغه دواړه سترګې له لاس ورکړلې. اصلا دید نداره ناله؟ نه بی‌درقاً ما چشمای من نابینا است، مطلق ما نابینا هستم، هیچ کدام دیدی نداره. او حادثه چگونه بود؟ بیرون بودین، در جریان وظیفه بودین، وظیفتون چی بود؟ زه خپله خو زما څرنګه چې تاسو ته مې ذکر وکړ په افغانستان کې زما په جنوبي ولایتو کې خاصه وظیفه وله، د هیوادوالو خدمت مې کوه او ډېره مهمه وظیفه وه د افغانانو لپاره، دا چې موږ د هیواد دشمنان نه پرېږدي چې وطن ته خدمت وکړو، ولس ته خدمت وکړو. خو خفه نه یم ځکه هیواد د مور حیثیت لري. موږ هر وګړی باید هیواد ته خدمت وکړو، هیواد نه باید څه ونه غواړو، هیواد ته باید څه وکړو. نو هماغه دلیل شو چې ما خپلې سترګې پکې قربان کړلې. سترګې خیره زه دې پکې وړون، خو خدای تعالی د تلپاتې صلح په افغانستان کې راولي. نو چې دواړه خپې مې هم پکې ځي، لاسونه مې هم ځي او نفس مې پکې خېځي، زه به همیشه وطن ته ویاړ راوړم. لکه اوس په فعلي حالاتو کې، فعلي شرایطو کې یو نابینا، یو ړوند او ځغاسته هغه هم په نړیوالو میدانونو کې دا ډېره وړه خبره نه ده. دا زموږ تاسو افغانانو ته د ویاړ ځای ده چې زه هر وخت په نړیوالو میدانونو کې د ګران افغانستان تور سور او زرغون بیرغ په خپلو اوږو همیشه تر اخره دمه راپانده ساتم او د ګران افغانستان هویت همیش مې کوښښ کړی چې په نړیوالو میدانونو په خلکو باندې وپېژنم. ماشاءالله. سفرتان به انگلستان چگونه بود؟ کله چې زه مصطفی جان ټپي شولم، ډېر سخت ټپي شوم، کافي څو هیوادونو ته لاړم تر څو زه خپل علاج وکړم. هغه نه وروسته د برټانیې هیواد لخوا ماته وړاندیز وشو د پناهندګۍ له خپلو اولادو سره. هلته زه 4 کاله مخکې انتقال شوم. اوس 4 کاله کېږي زما په برټانیې کې ژوند ده. هلته چې کله لاړم نو ما همیش کوشش کوه چې زه باید یو څه وکړم تر څو هیوادوالو ته خوشحالي ورکړم. لکه کله چې جوړم همدارنګه چې ما خوشحالي ورکوله، نو بالاخره نو ما نور کار خو زه نسم کولی، نو ځغاستې ته مې شروع کړم، منډې ته. نو هماغه دلیل شو چې ما وړتیا په ځغاسته کې لرله. لکه سوک وهنه کې زه ډېر یو پیاوړی لوبغاړی ولم، ځان صفت به نه کړم، دا باید خلک وکړي. دا خو موږ تجربه ته ده، که تاسو صفت هم ونه کړئ نو موږ هم لوبې لیدلې دي. دا دغه ټول مډالونه چې ما ګټلي دي افغانستان لپاره، دا زما ټول هغه سابقه وړتیا ده، سابقه انرژي چې ما په خپل وجود کې کتله کله چې زه جوړ ولم. خو په هر صورت د برټانیې هیواد له خوا نه بیا ماته خاص روزونکي د منډې په بخش کې برخه کې راکړل شول. نو زه خو څو قسمه منډه وهمه، شکیبه جانې، اوږده منډه ده او لنډه تیزه منډه ده. نو خوشبختانه دا وړتیا زه په ټولو کې لرم. بیا دې دوو کې تر اوسه دې څو مسابقې کړې دي، څومره لاسته راوړنې لري؟ یعنی 100 متر و 1000 متر همین هدفتون است؟ نه مصطفی جان، ما 5 مسابقه را انجام دادیم. 3 تاش مسابقات جهانی است و 2 تاش ولایتی بود پیش از اینکه ما برم در مسابقات جهانی ما اشتراک کنم. اما مسابقه ما که دور دراز بود که تقریبا
با ساعتها در بر میگیره بدون از اینکه تو استاد شوی. تو ماراتون هدفتان است؟ تقریبا به نام ماراتون است. بله. ماراتون تقریبا 43 کیلومتر بدون از اینکه تو باید بدی رقابت کنی در مقابل 44000 بازیکن دوش که در اونجا ما مدال ماراتون کسب کردیم. با میگم افغانایی را تبریک میگم. به این طریق ما در دو مسابقه دیگه ما که تقریبا 800 متری بود که دوام ما مدال طلا را کسب کردیم. به این طریق 1 کیلومتری ما هم مدال کسب کردیم. 10 کیلومتری هم به این رقم 23 کیلومتری هم در هر فرمتی که ما مسابقه میکنم. ما یعنی زیادتر تمام کارهای دستاوردهایتان دوشتان زیادتر در دوش‌های دراز است، یعنی زیادتر طولانی است. یعنی ما دوش‌های کوتاه هم داریم، 100 متر و 200 متر رو داریم تا 1000 متر هم داریم. ما شما داریم فقط ما بازیکنای داریم که و 100 متری قابلیت 100 متری داره. بازیکنای داریم که و قابلیت 1.5 متری داره. تیز هستند. خو هر کس در بخش خود در قابلیت خود میده. باز ما الحمدلله ما خود امتحان نکردیم که ما در 100 متری یا 200 متری چطور هستم. خو ما در دور دراز هر چقدر که دور دراز باشه باز ما این قابلیت ما که حتی که ما بدم ما مشکل من نیست. ماشاءالله. اینجا تعداد زیادی از مدالایی که نوری صاحب عزیز گرفته همراه ما هست و از لندن گرفتن. لندن ماراتون است که اونجا مدالایی گرفتن که ما برای شما نشان میتونید که ببینین و ماشاءالله یک از ورزشکارای عزیز ما است که خیلی هم زحمت کشیده و شما باور کنید این میتونه برای همگی ما شما انگیزه داشته باشه. یک آدم در این وضعیت خود نوری عزیز میره زحمت میکشه و مدال میاره، افتخار میاره برای افغانستان. بسیار گپ بزرگ است. شما عملا کسایی دارین در داخل افغانستان که شاید معلولیتشان خیلی طوری باشه که میتونن کارم بکنن اما این کار رو نمیکنن. اما نوری عزیز با تمام آن چیزی را که چشمهایش نیست اما باز هم افتخار آفریده و مدال های جهانی رو به دست آورده. من باش تبریک میگم. با واقعیت احساس قابل قدر است. لکه څنګه چې ویل کیږي معلولیت محدودیت نه دی او نوري صاحب هم په دې برخه کې کولای شي چې د بیلګې په توګه مثال ورکړو چې دوی کسترګي خپل لاسه ورکړي دي بیا هم خپل هوټ خپل همت له لاسه نه دی ورکړي او غواړي چې د ځغاستې له لارې هم خپل هیواد ته خدمت وکړي. حال دا چې د همدغه هیواد په دفاع کې خپل د سترګو همغه لیدې هم له لاسه ورکړی دی. نوري صاحب دلته ځینې مجلې همداسې ځینې ورځپاڼې هم دي چې ستاسو انځورونه او ستاسو په کارکردګۍ ځینې خبرونه خپور کړي دي. کیدای شي په دې برخه کې موږ ته معلومات راکړي. شکیبا جان هر کله چې یو لوبغاړی کارکردګي وکړي کنه لاس سرونه ولري په سیالۍ کې نو طبعا الته رساني دي هغوی پاکله تبصره کوي پاکله مطلب خبرونه خپوري تر څو خلکو ته وښیي چې یو معلول هغه د افغانستان نابینا هغه په ځغاسته کې. شکیبا جان بل به زه یادوري شم چې دغه 15 سیالیو کې ما 3 سیالۍ د جوړ مقابل کې ما رقابت کړی ده. ماشاءالله. ما 2 سیالۍ ما 2 مسابقه ما در مقابل نابینایی هستند که در و ما 2 مدال کسب کردم و هم در یک روز 800 متری 1.5 کیلومتری. دا کومه سیالۍ چې زما وله 3 کیلومتره نه و درجون کې سیالۍ د لندن ماراتون 4 کسان په دې کې ول هغه ملي لوبغاړي هغه تکړه لوبغاړي چې د هر هیواد نه الف تغییر په کې ګډون کړی و. مسیر چطور پیدا میکرد نوری عزیز؟ بخاطر که پیدا کردن مسیر خیلی سخت است. باز مصطفی جان این چیست تقریبا ما قسمی که ما بیشتر گفتم از طرف کشور بریتانیا مرا ترینرای داده شده است که او مسلکی هستند. هر مسابقه که زګډون کوم د مسابقه د فرمت د مسابقه مطابق بیا ماته امس روزون کې راکول کېږي. لکه د لندن ماراتون د ډیره اوږده منډه ده په ساعتو لکه دا ځای نه لکه سروبینه به چې تیریږي نه به ودرېږي رقابت به کوي. خو دلته ما سره روزون کوي مسلکي نو چې یو حلقه وي ده دوستان سره به سوال پیدا ده څنګه منډه کوي تنها منډه کوي دا روزون سره به منډه کوي دا غورځي نه کنه دا ډېر عجیبه ده. ځکه حتی زه کله چې ما منډه نه شروع کړې زه نه پوهېدم چې دغه نابینا به څرنګه منډه کوي. خو دا ما په عمل کې ټول دا ولیدل د سوندر ما ټوټۍ دغسې ګرده نو دا نو روزون کې مې هم له لاسه نیولي او ما هم نیولي صحیح شو. نو مخکې چې موږ سیالیو کې ګډون کوو نو خاص مشخص ساحې موږ لرو تر څو چې هلته موږ سیالیو ته آمادګي ونیسو. او کله چې سیالۍ کې بیا ګډون کوو نو هلته بیا لاوسپیکرو کې مسؤلین د هغه سیالیو که نه د اولمپیک ټول غږ کوي چې دغلته موږ
یو نابینا لرو تاسو متوجه اوسئ احیانا چې ټکر ونه کوي خو هغه د هر چا لاین معلومي د هر چا لاین معلومي مسیر معلومي که نه او جمپونه نه یو مشخصه ساحې د سیالیو لپاره بالکل نو که زه تیزم زما راته دا حالات ټول تشریح کوي چې څوک تانه مخکې دي څوک شاته دي سپیډ د څنګه د حالات د څنګه ده که نه دا ټول څیړي د ما روزونکی یعنې شورنوایي له لارې نه تاسو کولی شئ چې خپل هغه مسیر مشخص کړئ چې کومه خوا لاړ شئ هغوی تاسو ته وایي او تاسو ترېن لیدلی دی په دې برخه کې مشخص داسې ساحې د نه دا رقم د مکمل وي نه ډېر کم ځای کې لږ تا ولړي هغه هم ډېر کیلومتر بعد کړی یو تا چې چپ خوا ته اوسه لږ سلایټلی لیفټ یا سلایټلی رایټ که نه یا مخامخه نو ټول حالات ما ته بیانوي چون مشکل نشته مشکل سه خو چا سره چې د هیواد مینوي زه باوري یم خصوصا افغانانو کې دا وړتیا شته تنها زه په ځان کې دا وړتیا نه ګورم هر افغان چې دا همت وکړي نو زه باوري یم چې په هر ډګر کې دوی کوخو که دوی به افغانستان ته بری راوړي. بالکل من فکر میکنم تا بال شاید از طریق اپلیکیشن ها هم بتونه به شما کمک کنه. اپلیکیشن مخصوصی که برای نابینایان هست به خاطر دوش خواندنشان راه گشتنشان و کارهای روزانهشان. مصطفی جان درست است ما خودم که در شهر انگلستان در لندن زندگی میکنم با ما یک موبایل داده شده است شامل یک سافتور یعنی یک پروگرامی است داخلش در این ما هر کاری که بتوانی تو میتونی بکنی په دغه سافټویر په د پروګرام کې زه هر وظیفه اجرا کوم هر کار ایمیلونه سوشل میډیا او کنه ګوګل ته یوټیوب ته مل هر څه زه مکمل ډول باندې لاسرسي لرم ټول د ساوند سیستم د غږ سیستم لري نو زما د افغانستان معلولین هغه معلولین چې کوم نابینایان دي ما په دې اړه ما یو ځل مرکم د لندن وکړه بي بي سي سره تر څو کا د هر معلول نابینا ورور موبایل ته ضرورت وي دغه پروګرام ته ضرورت وي مطلب زه سره مرسته کوي سم یا کومک کوي سم یا ورته راهنمایي کوي سم تر څو دغه پروګرام نه استفاده وکړي پروګرام دا مطلب یو خاص قیمت لري او دغه ګلکسي سامسونګ موبایلو کې چول کیږي دوی نو کافي سلو کې 15% دوی په ژوند کې پیشرفت راولي سلو کې 15 یا د نابینانو لپاره ډېر یو مهمه خبره ده نو زه په خدمت کې نو نومې ولی نوري دا هر ډول چې د ټکنالوژي په ارتباط باندې خدمت د ما په پاړه نو زه په خدمت کې ما نو خپل مې فیسبوک هم سره پیج مې سره نو زه کولی شم چې هغوی ته یو ښه راهنمایي کړم تر څو په ژوند کې هغوی ناامید نه شي چون افغانستان ده که نه ځکه خپل افغانستان د 4 کاله مخکې ولاړم لندن ته نو دلته به زه ډېر ځورېدلم یو ساده موبایل ما لرل نو ما هېڅ په هغه کې نشول کولی دلته په ساعتو ایمیلونه زه اکسچینج کوم مقالې لیکم خپله دا د ماستري لپاره مادګي وایم د نړیوال رابطو په فیلد کې نو دا قصدی چې ټول ماته ازادي د تلفن هم را کړی ده ماشاءالله مدالایی که به دست آوردی اینجا تشویقات چگونه بوده المپیک تربیت بدنی مسئولین بخش پارالمپیک چگونه استقبال کردن ازت مصطفی جان هر سالی کې چې ما ګډون کړی بیا هر سالی کې چې ما بریا ترلاسه کړې ده زه د هغو لوبغاړو نه خصوصا چې په هماغه سیالۍ کې ول خصوصا د هغو لخوا زه ډېر تشویقېږم اول ځکه د ښه بازیکون خوښېږي بالکل نو هر وخت چې مونږ سیالي مونږ خلاصو نو خاص د هغو لپاره لکه ما تا ته چې مخکې نه پوهېږم وویلې که ونه ویلې ما د سیالي د 10 کیلومتري د 1000 مقابله کې ولا 1000 کسانو جوړو او یو بله 20 کیلومتره سیالي چې ولا نه ودرېدونکي هغه د 4000 جوړو مقابل کې ولا نو دغه دواړو سیالیو کې په شمول د لندن د ماراتون سیالۍ کې نو ما ډېر خلک انسپایر کړل په انګلیش کې ډېر مې تشویق کړل دې مې دې ته وهڅول چې خلک دې مطلب ځانونه اماده کړي چې هغوی هم ځغاسته وکړي او رقابت دې وکړي مسابقو کې د اشتراک وکړي دغه څه دي چې ما ویني که نه نو هغوی ته هم شوق او علاقه ورځي او زه ډېر زیات تشویق یم ځکه چې هلته زه کله سیالي کې برای ترلاسه کوم د افغانستان لپاره نو د افغانستان نوم په یو ښه غږ سره ځاورم د خلکو مخکې په سټیج په سر همدارنګه د خپل د ګران افغانستان بیرق هلته ځلیږي راپانده وي دغه څه دي چې د ټولو افغانانو لپاره د افتخار ځای ده مسابقه آینده کجاست مصطفی جان زه سیالۍ ډېرې په مخکې لرم خدای دې وکړي چې په ټولو کې بریا ترلاسه کړم د ما برنامې ډېرې لوی برنامې زه په مخکې لرم نو د یوه سیالۍ مې چې په راتلونکي سپتمبر کې یعنې نن نه تقریبا داسې یو میاشت بعد به راسي په 19 سپتمبر په برلین کې په جرمني کې نو 43 کیلومتره منډه بیا دلته ده دام نو ډېره مهمه سیالي ده د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره چې هلته هم زه یوازې افغان نابینا به یم بلکې تنها د ټولو لوبغاړو کې به تنها به نابینا یم هلته به 11,000 بازیکنان به وي د ځغاستې د هر هېواد نه
نو خدای وکړي چې په دې لوبې کې زه هم بریا ترلاسه کړم ان شاء الله. او په همدارنګه چې بله ډېره مهمه څرنګه چې ما دوستانو ته ویلې په معرفت کې مې چې زه د برطانیې د پارا اولمپیک د ټیم ملي لوبغاړی یم. ماشاءالله. نو همدارنګه به زه په هالند کې راتلونکي کال ته لکه څنګه چې استرالیا کې ولې هلته راباندې لږ ناوخته سوله اپلیکیشن یې زما پروسس نه سولې کنې استرالیا ته زه هم تلم د افغانستان مدني ملت کوله د پارالمپیک لوبو کې خو راتلونکي کال ته ان شاء الله تعالی زه دوستانو سره هیوادوالو سره واده کوم چې پارا اولمپیکي لوبو کې په هالند کې به زه په 400 متري کې او 1.5 کیلومتري کې به دلته رقابت کوم تر څو چې افغانستان ته زه یو قهرماني او چمپionship راوړم. خدای متعال همداسې بریا په نصیب کړه چې خپل هیواد لپاره دومره مینه په زړه کې لرئ چې په دې حالت کې هم ورته کار کوئ. دا زموږ حق ده څرنګه چې د مور حق ده په موږ همدا رقم د هیواد هم په موږ حق ده. ما خپل خبرو کې مخکې ویلې چې هر ورزشکار هر وګړی د افغانستان دوی باید کوښښ وکړي چې اول ځان هیواد فامیل ته خدمت وکړي که هر ډګر کې وي. نو دا ډیره مهمه خبره ده. بدون شک. ولی محمد نوری عزیز بسیار تشکر از اینکه آمدی. موفقیت بیشتر برات می‌خوایم. افتخار افغانستان هستی و من مطمئن هستم در مسابقات آینده هم حتما خوب می‌درخشی و مدال‌های میاری و باعث افتخار مردم از افغانستان میشی. تشکر. پیش از اینکه ما خداحافظی کنم تشکر از دعوتتان که ما را دعوت کردین در تلویزیونتان. هیوادوالو سره به زه یوه بله وعده وکړم خدای وکړي چې برنامې وخت ونه نیسم فقط یا به 10 ثانیې یا به 20 ثانیې. مهرباني. زه خو سبا ته زما پرواز بیرته ځم انګلستان ته لندن ته. نو راتلونکي کال ته مې هیوادوالو سره وعده ده چې زه به افغانستان ته راځم خارجي درې څلور روزونکو سره د خپلو د ځغاستو لپاره او یو ښه نمایشي سیالي به کومه. هغه سیالي به داسې سیالي وي چې د کابل نه به زه تر ننګرهاره یعنې جلال آباد پورې ځغاسته کومه. نو خپل روزونکو سره که دا روزونکي مې لارې کې ستړي کېږي نو ځکه ډېر روزونکي راولم ځان سره چې هغوی تبادله کړم او په دغه سیالۍ کې په دغه نمایشي سیالۍ کې که ما سره هر معلول هر نابینا هر جوړ لوبغاړی وي که غیر لوبغاړی وي که نه نو دوی ما سره په دې کې ګډون کوی سي. مهمه نه ده چې دوی د ما سره دا لوبه ترسره کړي تر جلال آباد ته د ما سره وځغاستي نه تر هر ځای چې رسوله دا مهمه ده او که چا سره تر جلال آباد ته بیا ورسوله تکمیل یې کړله نو زه هغه هم سپانسر کوی سم د برطانیې ته د نړیوالو لوبو ته د ځغاستو او خاص داسې تشویق کوی سم او ډېر مډالونه ورکوی سم د خپل شخصي له جیبه له شخصي عاید نه. نو دا سیالي به ډېره جالبه وي د ټولو افغانانو لپاره. دا مې واده ده خپل هیوادوالو دا کار به زه له خیره کوم تر څو هیوادوالو ته معلومه شي چې یو نابینا کې دونه وړتیا شته ده چې کابل نه تر جلال آباد ته دا ځغاسته وکړي. انشاءالله اگر من بودم در این برنامه باز همراهت میدم. انشاءالله. تشکر. سلامت تشکر از شما که بیننده برنامه سلام صبح خیر هستین. برنامه تقدیمتون میکنیم. فراموش نکنید که باید حمایت کنیم. اینکه حمایت ما و شما نباشه ولی جان عزیز دیگه ورزشکارای ما اگه پارالمپیک هستن یا المپیک هستن یا ورزشکارایی که در دیگر رشته کار میکنن اینا فقط به خاطر نام افغانستان به خاطر بیرق افغانستان به خاطر نام بلند افغانستان مسابقه میکنن. پس بیاین که تشویقشان کنیم. از اینکه خورده میگیریم انتقاد میکنیم در پاله از که 90% تشویق میکنیم خیر 10% انتقاد کنیم. اینطور نه که برعکس باشه ما فقط انتقاد بکنیم و روحیشان ضعیف شه. ورزشکارای عزیز افغانستان در هر کجایی که هستن زنده و سلامت باشن. اونا همگیشان افتخار ماست. بالکل خبرونه دوام لري. تاسو ملتیا له ځان سره غواړم مننه چې تر دې د ما موږ سره یاست.